آیس کریم په څیر دی، که یې وخورې که یې ونه خورې هغه څڅېږي او ختمیږي، او یو وخت داسې راځي چې د آیس کریم په څیر څڅېږي، ویلې کېږي او ختمیږي. دا همداسې دی، دا تلونکی دی، که ته وخت صحیح استعمال وکړې یا یې ونه کړې. دا روان دی او همدارنګه ژوند په تلو تلو باندې ختمیږي. نو سوال دغه دی چې ته په ژوند کې څه کوې؟ ته خپل ژوند څنګه جوړوې؟ آیا ته خپل ژوند د نورو څخه جلا جوړوې او یا یې د هغه په رقم جوړوې چې ټول یې کوي؟ راځئ نن درته یوه کیسه کومه. یو سړي یو څو بیزو ساتلې، هغه یوه ورځ د هغه لپاره یوه کیله چې لوړه ورته کېښودله، او هره بیزو چې د هغه کیلې لپاره پورته تلله بیا هغه سړي ټولې بیزوګانې نیولې او وهلې یې. بیزو 2-3 وارې داسې وکړل، نو هغه انسان 2-3 وارې ټولې بیزوګانې ونیولې او ویې وهلې. د کیلې د راخیستلو لپاره خو یوه بیزو تلله، مګر هغه انسان ټولې وهلې او سزا یې ټولو ته ورکوله. نو اوس بیزو ته معلومه شوه چې هره یوه د کیلې د راخیستلو لپاره لوړه وخیږي، هغه انسان ټولې بیزوګانې وهي. نو اوس چې هره بیزو د کیلې د راخیستلو لپاره لوړه خیږي، نور بیزوګان په هغه باندې ورټولیږي او لاندې یې راغورځوي. نو د هغه وروسته هغه سړي د هغه بیزوګان څخه یوه بیزو جلا کړه او بله یې ورپرېښودله. اوس چې کومه نوې بیزو وله، هغه چې کله کیله ولیدله، نو هغه چې کله هلته د ختلو لپاره تلله، نو نورو بیزوګانو هغه ونیوله او راویې غورځوله او ویې وهله. هغه آدمي بیا د هغه بیزوګان څخه یوه بیزو جلا او بله یې هلته ورپرېښودله، او کومه چې نوې بیزو وله هغه هغسې کول کوم چې نورو بیزوګانو کول، او باقي بیزوګانو هم هغسې کول، هغه به یې نیوله او راغورځوله به یې او وهله به یې. نو هغه سړي بیا ټولې بیزوګانې لرې کړلې او هغه پر ځای نورې بیزوګانې هلته پرېښودلې، مګر هغه بیا هم اوس هغه رنګه کول، کوم چې به د کیلې د خوړلو لپاره لوړه ختله نو نورو به نه پرېښودله او وهله به یې، او حالانکې هغه پخواني بیزوګانې یې د هغه ځای څخه لرې کړې وې. کومو ته چې پته وه چې هره یوه د کیلې د ختلو لپاره لوړه وختله، نو هغه سړي به ټولې نیولې او وهلې به یې. اوس خو هغه سړي نه وهلې، مګر چې ورته کتل به یې ټولې بیزوګانو به همدا کول چې هره بیزو به ختله، نورو به نه پرېښودله، وهله به یې، راغورځوله به یې. نو دوستانو د دغه کیسې سبق دغه دی چې اکثره خلک نورو خلکو ته ګوري چې پلانی هغه څه کوي، زه هم باید هغه څه وکړم. پلانی انسان ډاکټر دی، زه هم باید ډاکټر شم. پلانی انجینر دی، زه هم انجینر جوړېږم. هیڅ چاته پته نشته چې هغه ولې داسې کوي. که ورته وګورې هر انسان په یو کار کې ماهره وي، هغه د هغه یو کار لپاره جوړ شوی وي، نو هغه کار اول باید هغه په ځان کې پیدا کړي. د افسوس خبره دغه ده چې په دنیا کې د 80 څخه تر 80% پورې خلکو ته دغه معلومه نه وي چې هغه باید څه وکړي، د هغه هدف، د هغه ټارګېټ، د هغه خوب څه شی دی. نو د دې لپاره هیڅ چاته مه ګورئ، خپل هدف او خپل ټارګېټ پخپله معلوم کړئ او بیا د هغه د حاصلولو لپاره وجنګېږئ. هره ورځ په ژوند کې نوي څه زده کړئ، نوی کار وکړئ، نوی فکر وکړئ. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. امید دی چې ویډیو مې خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.